د ننګرهار د کرنې ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې د ځمکنیو توتانو کرکیله مخ په ډېرېدو ده او سږکال د دې ولایت د 15 ولسوالیو د رینور سررود بهسود بټیکوټ او خوږیاڼو ولسوالیو کې یو شمېر بزګرانو په خپلو کروندو کې ځمکني توتان کرلي دي. د ځمکنیو توتانو کروندګر بیا سږکال د توتانو له حاصل او ترلاسه کړي عاید څخه خوښ برېښي. دوی زیاتوي چې ګڼ شمېر نور خلک هم ورسره په کار بوخت شوي دي. او یک جریبازی توسلک سینملک و غنی میکنه. بازار خوب است. یک 600 گرم در لبیش میندهیم 100 110 120 آدم میشه. دا توتان چې مونږ کرلې ده مونږ سره نه چې دا مونږ یوازې چې په دې باندې مصروف مونږ سره نور شل کسان نور مصروف. دلته کاروباریان او په کار بوخت کاریګر وایي خوښ دي چې بیروزګارو ته د کار زمینه برابره شوې. د دوی په وینا ځمکني توتان په کرنیزه برخه کې د کرکیلې په حساب ډیر ښه بوټي دي چې په هر ځای کې کرکیله شونې ده. دغه باغ کې چې ام باغ کېږي ام دغه بوټی کېږي یعنې 2 فصله موږ ترې اخیستی شو. زموږ د وطن خپل مال چې دا شین رش کوي پخوالي ته نه پرېږدي چې د پخوالي ته پرېږدي انده دانه خپله دې ته ځان رسوي خو زموږ چې خپل دود راوځي تر دې اندازې خو چې د پخوالي ته پرېږدي تر دې اندازې ځان رسوي خو لږ خام راوباسي او خام دود دلته دا یو د ورځ چې څوک وخوري بیا بله ورځ یې نه. بلخوا د ننګرهار کانال ریاست د 4م فارم دولتي ځمکه چې یو قراردادي ته په قرارداد ورکړل شوې هم پکې په 10 جریبه ځمکني توتان کرل شوي چې د مسؤلینو په خبره سږکال به 3.5 ټن حاصلات ترلاسه شي. مسؤلین وایي د دغه توتانو د کښت پر مهال یو شمېر بېروزګارو وګړو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. نه سټور کېږي او نه مقاومت کولی شي. د اړتیا په صورت کې چې څومره اړتیا دلته موږ ته احساس کېږي نو په تدریج باندې به مخکې ځو چې حاصلات مو متضرر هم نشي او دهقانان مو متضرر نشي. څومره پورې چې دلته ضرورت موږ احساس کوو په بازار کې په پلور باندې رسي او د هیوادوالو ضرورت دی نو په دغه پیمانه باندې به انشاءالله موږ په دې باب کې د خودکفایۍ لپاره کار کوو. باور دا دی که حکومت بزګرانو سره په دې برخه کې اړینه همکاري وکړي نه یوازې دا چې د دغه بوټي کرکیله به ډیره شي بلکې ترڅنګ به یو شمېر بېروزګارو ته د کار زمینه هم برابره او د اړتیا وړ ځمکني توتان به هم په کور دننه تولید شي. بلخوا یو شمېر کارپوهان بیا ځمکني توتان د کوکنارو پر وړاندې ښه بدیل بولي او له حکومته غواړي چې د کوکنارو د کرکیلې د مخنیوي په موخه دي بزګرانو سره په دې برخه کې اړینې مرستې وکړي او اسانتیاوې دې ورته رامنځته کړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.